د خوست والي اور خو دې ولګو، توهین خو دې ټولو افغانانو ټولو پښتنو خوستوالو ته وکړو، زموږ ملي بیرغ ته دې توهین وکړو، خو یاد ساته چې دومره ظلم وکړه چې څومره ته ازمولی شي او دومره ته بیا بله ورځ برداشت کولی شي چې جرنده وایي د پلار ده خو په وار ده. انشاءالله وار به در باندې راشي. تا نن د خوستوالو ځوانانو نه، تا د ټول افغانستان توهین کړی، د پښتنو افغانانو. تا د ملي بیرغ نن کم توهین چې کړی په افغانستان کې په تاریخ کې داسې د ملي بیرغ توهین نه دی کړی کم چې تا وکړو. او انشاءالله افغانان به تا سره حساب کوي. مونږ خو دا ویلي چې طالبان په یو فکر او یو سوچ والا دي، خو نن دا معلومه شو چې طالبان څو پارټۍ دي، بیل نظرې والا دي، بیل نظرې والا دي. مونږ خو دا ویلي چې تاسې په 1990 کې راغلي وئ او 2001 کې څه رقم ووتی، تاسې به اوس ډېر شیونه زده کړي. ځکه میډیا مو لیده، طالبان مسکو ته لاړه، جرمني ته لاړه، فرانسې ته لاړه، هغه ځایونو ته لاړه چې وروره چې هغه څه حالت کې ورته خبر اعلانې ناستې وي. نو موږ ویل تاسې خو به ډېره دنیا اوس لیدلي. موږ څه خبرو چې دا ستاسې امقه سوچ او امقه فکر دی. آیا دا اسلام دی؟ آیا دا انسانیت دی؟ آیا دا پښتو ده؟ دا وطن نه د امریکایانو د ایجنټانو او نه د پنجابیانو د ایجنټانو دی، دا د افغانانو دی، افغانانو ته وپاتې. دا خبره یاد ساته. تاسې چې په 1990 کې رالی، انسانان خو څه کوي چې ځناور هم دنه وتښتېده، وطن دله دشته پاتې شوه، او تاسې امقه کارونه اوس بیا کوئ. دا یاد ساته چې ستاسې په دې عمل سره په زرهاو څه کې په لکاو افغانان پښتانه ځوانان د دې وطن نه ونه واته، نو دا دغه لږه غونده ګیرې به زه د سپي په میتیازه وخورم ستا په دې عمل سره. او موږ پوهېږو چې تاسې پردي استخباراتو ته کار کوئ، ستاسې غونده کې خلک یم، زه ټول نه یم، ستا ملګري ستا غوندې غونده کې خلک. زه پوهېږم چې ته د پنجاب په اشاره دا کار کوې چې افغانستان نه ودان شي، نه افغانان په اتفاق په اتحاد سره کار وکړي. نن به څومره افغانان کنځلي بد رد څومره په خپلو کې لاړه بې اتفاقي دې جوړه کړه، او ته راغلی یم د دې چوکۍ ته چې راغلی یم د دې دپاره. نو دا یاد ساته، یاد. او زه ځوانانو باندې غږ کوم، د خوست په ځوانانو، د ننګرهار په ځوانانو، د کندهار په ځوانانو، د کابل په ځوانانو باندې چې د وسم کېږي د ملي بیرغ په باره کې مظاهرې وکړي. ملي بیرغ چې نه زه ځان ته اول افغان نه ویم، ما دا ویډیو مخکې کړی زما په یوټیوب چینل کې شته چې ملي بیرغ درې رنګه ملي بیرغ پار ونه لګي، زه بالکل ځان ته افغان نه ویم. زما خو بالکل د دې نه انکار دی، د افغانیت نه م انکار دی، مسلمان یم خو افغان به ځان ته نه ویم. او زه دا تا ته ویمه چې د خوست والي دا د اماراتو بیرغ دی نه، دا په دې جب کې دی کېده، چېرته په دفتر کې کېده. ته په موږ افغانانو باندې په زور نشي منلی، ته به هلته دا زور وکړي، وحشت به وکړي، بربریت به دې وکړي، ناروا به وکړي، غیر اسلامي کارونه به وکړي. خو دلته په لکاو افغانان په خارج کې اوسېږي. ته خو دلته ما نه بیرغ راوړه، ته خو دلته ما نه بیرغ راوړه دې جلسې ته چې ستا سره به موږ څه انجام کوو، ځکه چې ته په خبره نه پوهېږي. ځکه ته غواړې چې ستا د اسلامي امارات دا سپین بیرغ چې چې کومه کلمه پرې لیکل شوې، ته غواړې چې هغې ته خلک کنځلي وکړي، ته غواړې چې ملا عمر صاحب ته کنځلي وکړي، ته غواړې چې ټول طالبانو ته کنځلي وشي، ته غواړې چې ټول افغانان بې اتفاقه کړي. ته نه غواړې اتفاق، ځکه ستا غونده کې شرارتیان په هر نظام کې، په تېر شوي نظام کې موږ چغې والئ چې ځانونه مې اصلاح کړئ، ټوپک سالارانو او جنګ سالارانو، تاسې د دې نظام دشمنان هستئ. د اشرف غني صاحب په وخت کې هم دا چغې والي، او اوس هم په طالبانو ته دا چغې و مشرتابط دی چې دغه شان د خاینین، دغه شان د غداران دا د خپلو صفونو نه وباسئ. قسم دی چې ستاسې د نظام دشمنان همدا دي. والله چې په 2001 کې کومه منډې والي چې د هغې نه درپسې بدتر وخت راشي، او رب العالمین چې ستاسې غونده کې خلکو باندې راولي، ځکه تاسې زموږ د مسافرو وروڼو ته ونه کاته. د خدای په قهر ککړ شي چې موږ ټول افغانان تاسې نه فقط یو سوال کوو، یو سوال دا نه کوو چې موږ ملي بیرغ غواړو، موږ خپل درې رنګه ملي بیرغ غواړو. تاسې نه افغانانو ته ګورئ، نه د وطن د شتمنیو ته ګورئ، نه د وطن ملي فکر لرئ، نه سوچ لرئ. امقه وحشت هم شروع کړی سئ مهربانه چې دا ستاسې د پنجاب اسلام زموږ نه دی په کار. موږ یو دین، موږ په یو په مذهب باندې موږ ټول یو مسلمانان، موږ ټول 1400 کاله له اسلام نه مخکې موږ کې ډېرې نښانې د اسلام وي. نو ستا بیرغونه میرغونه موږ نه منو. دا بیرغ چې دا زموږ د پلار نیکه بیرغ دی، دا بیرغ چې دا زموږ د مشرانو په دې باندې موږ ډېره قرباني ورکړي. په خدای راسي دی که چې هلته خو به ته هر څنګه ظلم وکړي که نه، هر څنګه ظلم،
خو ته به بار خارج کې افغانانو سره څنګه دا وطن دې به تاسو ته مبارک وي په تاسو دې مبارک موږ به نه درځو تاسو باندې دې مبارک وي کله چې تاسو باندې خدای پاک بیا هغه شان دې وخت راورسو څنګه چې په 2001 کې بیا به افغانان فیصله وکړي موږ په طالبانو په مشرانو غږ کوو که دغه شان خلک هم ساتلي نو باید بیا موږ دا وطن دې تاسو ته مبارک شي موږ درې رنګه خپل درې رنګه بیرغ غواړو د درې رنګه بیرغ په سر باندې به انشاءالله ته وګورې چې موږ په اروپا کې مظاهرې کوو د دې ځوانانو په لاس کې به انشاءالله دا درې رنګه بیرغ وي بل بیرغ چې څوک مني هغه د سر افغان نه دی د افغاني مور نه پیدا نه دی او نالت په ظالمانو په قاتلانو په دغه شان خاینینو شي چې زمونږ بیرغ ته توهین کوي زمونږ ځوانانو ته توهین کوي انسانیت ته توهین کوي نالت دې پوي او خدای رب العالمین دې د طالبانو د سپون نه وباسي که نه و دي نو دا مې یاد ساتئ چې د هغې نه به بدتر حال په طالبانو